وخواله یعنې انس حقاني په ملي ځواکونو څنګه غیرت وکړ. صحیح ویلي دي خو ولې دا ټول همدلته په دې ویډیو کې کتلی شئ. انس حقاني د دې ترڅنګ چې وایي کوم چارواکي چې ځان کې د کار وړتیا نه ویني خپل ځای د بل چاته پرېږدي ټینګار وکړ چې له پخوانیو دولتي کسانو سره باید غوره چلند وشي. نوموړي دغه څرګندونې په لوګر کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د برید د ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډې کې وکړي او دا ورځ یې د هیواد لپاره توره ورځ وبلله. د وویل لکه څنګه چې دین د ټولو دی همداسې شرعي نظام هم د ټولو مشترک دی. نو موږ باید له تاریخه درس واخلو. د زیاته کړه چې څوک چې ځان کې اهلیت نه ویني د مسلمانانو حقونه دې نه تلف کوي، خپل ځای دې بل چاته پرېږدي. د هغه په وینا په زور زړونه نه ګټل کیږي. له نرمښته باید کار واخیستل شي. نظام حوصله غواړي ځکه د خلکو زړونه په ټوپک نه ګټل کیږي. دی وایي پخواني دولتي کسان هم اوس زموږ رعیت دي، باید ښه اخلاق او غوره چلند ورسره وکړو. په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي وویل چې د افغان جهاد په برکت له ټولې نړۍ د سوسیالیزم او کمونیزم ټکر ټول شو او دا د افغانانو لپاره ستر ویاړ دی. هغه وایي چې امریکایانو ته مې مخامخ وویل چې نړۍ کې دوه سوپر قدرتونه دي، یو تاسې یاست او یو موږ، ځکه سره وهو ګورو بچې څوک یې ګټي. الحمدلله موږ وګټله او هغوی شکست وخوړه. د نوموړي په وینا افغانستان د ټولو ګډ کور دی. موږ افغانان باید نور خپل منځي اختلافات لرې کړو، ټول په ګډه لکه د یوې کورنۍ غړي سره په مینه او ورورولۍ ژوند وکړو او د هیواد د بیا رغونې لپاره کار وکړو. د لوګر والي مالی خان وویل ډیره مبارزه مو وکړه او قرباني مو ورکړه. اوس چې یو آزاد او خپلواک هیواد لرو نو ټولو مسؤلینو ته لازمه ده چې خلکو سره په ښه توګه چلند وکړي. د ده په خبره ټول باید هڅه وکړو چې ولس ته خدمت وکړو او د هیواد په بیا رغونه کې مؤثر ګامونه واخلو. درنو لیدونکو دا چې د دې ویډیو لیدونکي وی ډیره زیاته مننه. زموږ د لا ډیرو او راتلونکو ویډیوګانو لپاره د سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. پخوانۍ ویډیوګانې مو هم یو ځل وګورئ او زموږ څخه د ملاتړ لپاره دغه ویډیو لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی لاس سپارم. د خدای پامان.